سلامونه دوستانو ته مو دروغ جوړ خوشحاله به نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو له ټرسټ والټ څخه ټي آر ایکس کرنسي باینانس کرنسي ته ولیږو باینانس ته ولیږو د ټي آر ایکسو په شانت باندې پرته له کوم پیس څخه پرته له دې چې موږ څخه کوم پیس کډ کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ له ټرسټ والټ څخه باینانس ته دغه ټي آر ایکس ولېږئ دوستانو ما سره 13.15 ټي آر ایکس په هغو باندې به کلیک واخلئ رابطه په سینډ آپشن باندې دوستانو بیا کلیک ورته واخلئ کله چې دوستانو په دې سینډ آپشن باندې تاسو کلیک ورته وایسته او پورته تاسو څخه غواړي چې اډرس ورته کوئ انټر کوئ نو موږ راځو دوستانو هغه د ټي آر ایکسو اډرس له باینانس څخه راخلو لومړی راشئ خپل باینانس به راخلاص کړئ دوستانو په خپل موبایل کې باینانس مو چې کله راخلاص کړئ نو لږ به منتظر شو تر څو باینانس مو سره راخلاص شي دوستانو نو زه لږ منتظر کېږم راځو له دې څخه زه بیک شاته ځم نو کله چې تاسو باینانس راخلاص کړ باینانس کې لاندې ځای کې موږ ته یو اپشن راکوي چې هغه د والټ په نوم دی زه به ستاسو ته ووایم ښیم چې هغه دغه لاندې د والټ اپشن دی دوستانو را به چې په همدې والټ باندې به کلیک واخلئ ما سره 13.19 ډالر دي چې 98 ټي آر ایکس دي شاوخوا 98.15 نو بیا به دوستانو راسئ په ټي آر ایکس باندې به کلیک واخلئ او ټي آر ایکس کرنسي باندې او کله مجبوري باندې کلیک واخیستل لاندې موږ ته ډیپوزیټ اپشن راځي نو موږ شاید دې ته ډیپوزیټ کوو د ډیپوزیټ په شانتې دی نو دوستانو راځو په ډیپوزیټ باندې کلیک اخلو لږ منتظر کېږو موږ ته دلته ادرس راکوي راځو ټرون ټي آر سی شل باندې کلیک اخلو لومړی یا پورته ادرس باندې کله چې پرې باندې موږ کلیک وایسته لاندې موږ ته راکوي دغه ټي آر سی شل کې دغه ادرس راځو په همدغه کاپي اپشن باندې کلیک اخلو او بیرته بیک ځو له دې څخه خپل ټرسټ والټ اکاونټ ته ټرسټ والټ اکاونټ ته ځو راځو همغه ادرس دلته پیسټ کوو کله چې دغه پیسټ باندې کلیک اخلو راځو په مارکس باندې کلیک اخلو 13.15 چې شاوخوا 1.1 یو اس ډي ټي کېږي دغه دوستانو موږ تاسو لیږو خپل باینانس اکاونټ ته پرته له پیس څخه لږه منتظر کېږو تر څو دغه لوډینګ دی دوستانو ټوټل مارکس شوي چې د 1.2 ډالر دی وایي تاسو ته به دغه ادرس ته ورسېږي 13.15 ټي آر ایکس چې 1.2 یو اس ډي ټي ترې جوړېږي راځو کنفرم باندې کلیک اخلو موږ غواړو دغه کنفرم کو او ویې لیږو لږ دوستانو منتظر کېږو تر څو زموږ ته دغه وډرا وشي ښه دوستانو راځو اوس لږ منتظر کېږو دغه ټرانسفر حالات کې دی پروسیسنګ حالات کې دی ها راځو دلته ضرب لمبه باندې کلیک اخلو دغه پروسیس حالات کې موږ سره اوس به موږ ته وډرا دوستانو صحیح شي ها اوس هم دوستانو دغه پروسیس کې تاسو کتلی شئ دغه پروسیس حالات کې دی ټوټل ټي آر ایکس چې دي هغه پرته له پیس څخه موږ ولېږل چې 13.15 دی نو پیس دلته 0 ټي آر ایکس دی دوستانو دغه هم ریفریش کوو لږ شیبه وروسته موږ ته راځي موږ ته میسیجونه هم راکړي دي وایي دغه پروسیس حالات کې دي باینانس ته به هم ورشو باینانس به هم وګورو چې رسېدلي دي او که نه خو له دې څخه تاسو کتلی شئ له دې ځای څخه کټ شول موږ ته باینانس ته اوس رارسېږي نو زه له دې څخه بیک ځم 98.3 ټي آر ایکس دی اوس هم له موږ سره ها راځو دغه هم دوستانو ریفریش کوو کله چې رارسېږي موږ ته یو بل میسیج هم راکوي لږ منتظر کېږو تر څو دغه موږ ته راورسېږي ښه دوستانو تاسو کتلی شئ دغه بالکل پروسیس حالات څخه سکسسفول کېږي او موږ ته به اوس راورسېږي راځم دغه ریفریش کوم دوستانو ها تاسو به اوس وګورئ چې 98 ټي آر ایکس به اوس ډېر شوي وي او 13 نور ټي آر ایکس به هم دې ته دوستانو اضافه شوي وي بالکل دوستانو سکسسفول شول موږ ته راورسېدل زه یو بل ریفریش هم ورکوم تاسو هلته میسیجونه هم کتلی شئ چې دغه ټي آر ایکس موږ ته سکسسفول شول زه هم راځم دوستانو اوس کتلی شئ زما ډالر 13.0 دی او ټي آر ایکس 98 دي اوس چې ریفریش ورکړم دغه به بالکل دوستانو له موږ سره زیات شي تاسو کتلی شئ چې ډالر هم پورته دوستانو وختل له 14.93 ډالر شول او 112.8 ټي آر ایکس شول دوستانو ټول شاوخوا نو تاسو وکتل چې څنګه پرته له پیس څخه موږ ټي آر ایکس له باینانس ته لیږلی شو له ټرسټ والټ ویډیو تر همدې ځای که خوښ شوي مې لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر بیا ښه وخت ولرئ